السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته راغلی یم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل تصویر ته په یو کلیک سره بیک ګراوند بدل کړئ یا خپل تصویر نه په یو کلیک سره تاسو بیک ګراوند اتوماتیکلی مکمل ختم کړئ. ډېر په اسانه طریقې سره اکثر ځینې کسان تصویر ته بیک ګراوند چینج کوي، وایټ بیک ګراوند لګوي یا بلو لګوي پاسپورټ سایز تصویرانو ته یا بل څه کوي. هغه ډېره مشکله وي. دغه شانتې په اسانه طریقې سره بیک ګراوند ختمول او بیک ګراوند چینج کول. نو دغه دې دپاره ته یو ډېره اسانه طریقه راښیم چې تاسو بیک ګراوند څنګه خپل تصویر ته زر چینج کولی شي. قدرمنو دغه طریقه به درته نوې ویډیو کې راښیم. ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ویډیوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ د ویډیو تاسو ته په وختمندۍ در رسي. دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. همدغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په کمنټس او ډسکرپشن کې راکړی دی. ټیک ده، تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې انسټال کړئ تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي. ټیک ده، اپلوډ ایمیج یو آپشن راغی، په دې به کلیک واخلئ. اوس دلته به د ګیلرۍ نه تاسو تصویر سلیکټ کړئ یا که په دغه ټایم تاسو په کیمره باندې تصویر اخلئ نو هغه به تاسو څه کوئ راواخلئ. مثال په طور دا ما راواغستو، صحیح ده، دا زما ګیلري شوه. دې نه ما یو تصویر څه کو راچوت کو. دلته کې تاسو وګورئ تصویر راغلو، اپلوډینګ کې دی. ټیک ده، اپلوډ نه بعد تاسو وګورئ اتوماتیکلی به دې نه هغه بیک ګراوند چې دی هغه ریموو شي، مطلب دې نه به بیک ګراوند ختم شي. لږ شان ویټ بورد وکړئ، ریموو بیک ګراوند دا وګورئ. اوس تاسو دلته کې بیک ګراوند ختم شو. که لږ پکې څه پاتې وي نو هغه تاسو بیا دلته کې ایډیټ آپشن تاسو له راخلي، په ایډیټ آپشن باندې کلیک واخلئ. که ځینې نیم ځای پکې نه وي مطلب ریموو شوی نو هغه دې تاسو بیا اریز کړئ، هغه دې ختم کړئ. قدرمنو دغه اسانه طریقه ده، یو کلیک سره تاسو بیک ګراوند چې دی هغه د تصویر نه ختمولی شي. قدرمنو دا ون نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي. که خوښ شوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.